بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د آر توری ده او د آر د توري اړوند لغتونه وایي. Words for R. د آر لپاره لغتونه او موږ مخکې ویلي چې آر د ری اواز ورکوي، لکه روم، رن، رین، ریډ، روډ. روم کوټه، رن منډه وهل، رین باران، ریډ لوستل، روډ سړک. آر ډبل او ام روم، آر یو ان رن، آر ای آی ان رین، آر ای ای ډي ریډ، آر او ای ډي روډ. اوس راځو د ګرامر برخې ته او د ګرامر په برخه کې موږ د ویر لپاره لا ډېر مثالونه کاروو. موږ په مخکې لیکچر کې ویلي چې ویر معنا چیرته، کوم ځای یا کوم هلته معنا ورکوي. مثلا دغه جمله په انګلیش ژباړو: چیرته دی زما کتاب او کتابچه، یا کوم هلته دی زما کتاب او کتابچه، یا کوم ځای کې دی زما کتاب او کتابچه. او بله خبره موږ په عامه اصطلاح کې داسې وایي زما کتاب او کتابچه چیرته دی، یعنی دا چیرته دی د جملې په آخر کې کارو. خو د دې لپاره چې تاسو ته اسانه شي ما دا چیرته دی د جملې سر ته راولي، یعنی مطابق د انګلیش د جملې شي. مثلا چیرته ته ویلې چې ویر، له هغې نه وروسته دی راغلی، دی معنا ده آر، چیرته دی. بیا وروسته زما راغلی، زما ته مای ویلې، کتاب ته بوک ویلې، اینډ ته او ویلې، او کتابچې ته نوٹ بوک. ویر چیرته، آر دی، مای زما، بوک کتاب، اینډ او نوٹ بوک کتابچه. زما کتاب او کتابچه چیرته دی. بل مثال ده: چیرته ده زما د ټلیفون پوښ. دلته چیرته ده د جملې په اوله کې راغلی، خو موږ په عام اصطلاح کې همدغه د جملې په آخره کې وایو، لکه پورته مې درته ویلې. او د چیرته ده معنا کوم هلته هم استفاده کیږي، کوم ځای کې هم ورته ویل کیږي. اوس د چیرته معنا ده ویر، له هغې نه وروسته ده راغلی، د ده معنا از، ویر از چیرته ده. بیا زما راغلی، زما ته بیا هم مای وایي، او د ټلیفون فونس کاور، کاور پوښ ته وایي. ویر چیرته از ده، مای زما، فونس کاور د ټلیفون پوښ. بل مثال ده: چیرته یا کوم ځای کې یا کوم هلته ده چارجر. د چیرته معنا یا کوم ځای معنا یا کوم هلته معنا وه ویر. ویر له هغې نه وروسته ده راغلی، از او چارجر. ویر از چارجر، چارجر چیرته ده. ګوره دلته موږ یو ځای کې آر استفاده کړی، بل ځای کې میز استفاده کړی، بیا مو هم میز استفاده کړی. دا د دې په خاطر یو خو له دې نه باید وپېژنو چې کتاب او کتابچه، یعنی ډېر شیان چې دي که هلته هر څه ویل شوي تاسو به هلته آر لیکئ، یعنی جمع به ټو بي ورب کاروئ. او بل مثلا دلته یوازې فونس کاور، د تلیفون کاور، یعنی کاور یو دانه ده. داسې نه دی ویلي چې تلیفون او کاور، بلکې ویلي دي د تلیفون کاور، یعنی یو دانه ده. د دې په خاطر موږ ټو بي ورب دلته از استفاده کړی، او د ده معنا هم از ده. او بل مثلا دلته هم چارجر یو دانه خطاب شوی ده، نو دلته هم مثلا از استفاده کوو. که دلته ویلو چې چارجرونه، بیا دلته موږ چارجرز کوو او د از په ځای مو آر کاروو. ویر آر چارجرز، چارجرونه چیرته یا کوم هلته دي. نو دا د ویر په اړه مثالونه. تاسو هم له ځان سره همدغسې مثالونه ولیکئ په خپل چاپېریال کې. زه ډېر ټینګار کوم چې له خپل چاپېریاله هر څه، مهمه دا نه ده چې هر څه له کتابه ولیکئ، خپل چاپېریال دې وګوره، کوشش وکړه غلطه جمله جوړه کړه خو جوړه کړه، یعنی ویر پکې استفاده کړه. نو دا درته ډېره ګټه کوي. نه یوازې ویر بلکې تیر درسونه هم مو چې ویلي دي، لکه واټ و، ان آن و، او د هغې تر څنګ سبجیکټ پروناون و، پوسیسیف اجکټیوز او همداسې نور. نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. ښاد او بریالي اوسیږئ.